أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك دوی تپوس کی استانه اې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم عن الاهله د میاشتو په بارک د میاشتو د لویدو په بارک سپوږمې وړوي بیا غټ شي اے محبوب صلی الله علیه وسلم د استانه د دې په بارک تپوس کی قل ورته فرمایا اے محبوب صلی الله علیه وسلم هي مواقیت دا اندازې د وخت دی للناس د پاره د خلکو والحج او د پاره د حج وليس البر او نه د نیکی بان تاتوا البيوت دا چې راشي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د دې کورونو نه د کور د شا طرف نه تاسو راشي دا نیکی نه ده ولکن البر من اتقى لیکن نیکی هغه ده هغه څوک اتقى چې پرهیزګاری اختیار کی وقت البيوت او کورونو ترازی من ابوابها د دې د دروازو د اړخنا د دې په دروازو باندې راځي واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نه لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ د پاره د دې چې تاسو خلاصي عمومي وقاتلوا او جنگ کوي jihad کوي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې الذين د حق خلق سرا یقاتلونکم چې جنگ کوي د تاسو سره ولا تعتدوا او تاسو زیاته مکوي ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب محبت نکوي المعتدين د تجاوز کوونکو سره د زیاتی کوونکو سره وقتلوهم او قتل کړي دوی لرا حيث ثقفتموهم فكم ځای کې ثقفتموهم چې بیا مو تاسو دوی لرا واخرجوهم او اباسي تاسو دوی لرا من حيث اخرجوكم د کوم زینونا چې دوی تاسو اباسلې وي والفتنه او فتنه د کفر اشد من القتل دا ډیره سخته ده د قتلنا ولا تقاتلوهم او تاسو جنگ مکوي د دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتا تر دې پورې یقاتلوکم چې دوی جنگو کې د تاسو سره فيه پدې کې فإن قاتلوکم پس کچری دوی جنگ کوي د تاسو سره فقتلوهم پس اوجنه دوی لرا کذالک هم دغرنګي جزاء الکافرین بدله دا سزا د کافرانو فإن انتهوا پس کچری دوی منشو فإن الله غفور الرحیم پس بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی وقاتلوهم او جنگ کوي د دوی سره حتا لا تكون فتنه jihad کوي د دوی سره حتا لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه ويكون الدين لله او شی دین د پاره د الله تبارک وتعالى فإن انتهوا پس کچری دوی منشو فلا عدوان نو نشته د سختی نشته د تجاوز الا علی الظالمین مگر په ظالمانو الشهر الحرام میاش حرامه میاش د حرمت بالشهر الحرام په بدلا د میاشتې د حرمت کې دا والحرمات قصاص او پټول حرمتونو کې قصاص دی فمن اعتدى علیکم پس هغه څوک چې زیاتیو کې پتا سو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو زیاتیو کې په هغه باندې بمثل ما اعتدى علیکم په مثل د هغه زیاتی اعتدى چې زیاتی کړي د علیکم پتا سو باندې واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نا وعلموا او پوښی ان الله مع المتقین چې بشکا الله تبارک وتعالى د متقیانو سره دی د پرهیزګارانو سره دی وانفقوا او خرج کوي تاسو فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کی ولا تلقوا او مغرزوي تاسو بأيديكم پخپلو لاسونو باندې ولا تلقوا او تاسو مغرزوي خپل ځانونه بأيديكم پخپلو لاسونو باندې الى التهلكه هلاکت واحسنوا او نیکی کوي ان الله بشکا الله تبارک وتعالى يحب المحسنين محبت کوي د نیکی کوونکو سره واتم الحج او پورا کې حج والعمره او عمره
لله د الله د پاره فإن احصرتم پس که چره منکړې شوي تاسو فمستيسر نو هغه سیز چې آسان وي من الهدي د قربانینا یعنی هغه سیز لازم دی چې آسان وي د قربانینا ولا تحلقوا رؤوسكم او مخری سرون خپل حتى يبلغ الهدي تر دې پوري چې ورسیږي قرباني محله زي خپلتا فمن كان منكم پس هغه څوک چې وو د تاسو نه مریض بیمار او به اذن یاوی پدتا یاوی هغه ته اذن س تکلیف من رأسه د سر ففدیه من صيام نفدیه دی ورکی د روزینا او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانینا فاذا امنتم پس هر کله چې په امن کې شي تاسو فمن تمتع پس هغه څوک چې فائدہ واخلي بالعمره په عمرینا په عمره سره ال الحج تر حج پورې فمستيسر نو هغه سیز لازم دی چې آسان وي من الهدي د قربانینا فمن لم يجد پس هغه څوک چې بیا نموندله د قرباني فصيام نروجي دي 3 ايام درې ورځې فی الحج په حج کې د حج په ورځو کې و7 اذا رجعتم او ورځې دي اذا رجعتم هر کله چې بیرته راوګرځئ تاسو تلک 10 کامله دا لس پوره شوي ذالک دا حکم لمن د هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی اهل ددو حاضر المسجد الحرام حاضر په مسجد حرام کې یعنی د مسجد حرام په خوښه کې حاضر نوی الته نو سیږي واتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا واعلموا او په شی ان الله شدید العقاب چې بشکا الله تبارک وتعالى سخت عذاب ورکون کې دی